د تلوسې راډیو قدرمنو اوریدونکو له تاسو هیله کیږي چې د تلوسې راډیو دا چینل سبسکرایب کړئ او زموږ لخوا د مهمو خبرو او معلوماتو څخه برخمن شئ. د تلوسې راډیو قدرمنو اوریدونکو ستاسو پام راوړم د دې مهال خبرونو ته. ویانده ندا نیکزاد. بسم الله الرحمن الرحیم. د غزنی ولایت د قرهباغ ولسوالۍ په جرکن کلي کې یو ماشوم د اختر د خوشحالۍ په ډزو کې وژل شوی دی. د دغه کلي اوسیدونکی محمد سالم سالمي په دې اړه رسنیو ته وویل چې د حمزه په نوم وکلن دغه ماشوم لومړی ټپي او وروسته یې په روغتون کې ساه ورکړه. دی زیاتوي دغه ماشوم د شریف الله زوی او د لومړي ټولګي زده کوونکی و. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې هم په افغانستان کې د خوښیو د جشنونو او ځانګړو مراسمو د ډزو له کبله خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په افغانستان کې د اختر لومړۍ ورځ یکشنبه له کومې لویې پیښې پرته تیره شوه. په څو لویو ولایتونو له هغې ډلې پلازمینه کابل، کندهار، هلمند، هرات او بلخ کې د رسنیو خبریالانو ویلي چې د کومې لویې امنیتي پیښې خبر یې نه دی ترلاسه کړی. افغان امنیتي او دفاعي ارګانونو د اختر په مناسبت د شدید امنیتي تدابیرو یادونه کړې ده. که څه هم طالبانو په رسمي توګه د اختر په ورځو کې د اوربند کومه یادونه نه ده کړې، خو د دې ډلې مشر ملا هیبت الله اخونزاده د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې خپلو جنګیالیو ته لارښوونه کړې چې د اختر په ورځو کې د خپل ملت خدمت او مسؤلیت ته بشپړ پام وکړي. په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ اتم پړاو خبرې پای ته ورسېدې. دا خبره د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن په یو ټویټر پیغام کې کړې او د خبرو دغه پړاو یې اوږد او ګټور یاد کړی دی. د جرمني د ډي پي ای خبري اژانس د راپور له مخې که څه هم دا تر اوسه نه ده یقیني شوې چې ښایي یو تړون به ډېر نږدې وي چې وشي، خو یو شمېر سرچینو ویلي چې د دواړو لورو ترمنځ پاتې اختلافات هم ډېر ناسیز دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او نورو امریکایي چارواکو تر اوسه د دغو خبرو د پای ته رسیدو په اړه څه نه دي ویلي، خو خلیلزاد د لوی اختر په مناسبت یو ټویټري پیغام کې هیله ښودلې وه چې دا به د افغانستان د جګړې وروستی اختر وي. او دا هم د پای خبر. د افغانستان په شمال کې د سرپل ولایت شاوخوا 200 ښځې د اختر لمانځه ته ورغلې وې او په افغانستان کې د سولې او ثبات په راوستو ټینګار وکړ. د دغو ښځو له ډلې 15 کلنې سلیمې رسنیو ته وویل چې دوی په وطن کې سوله او ثبات غواړي. دوی وویل د اختر تر لمانځه وروسته مو دعا وکړه چې خدای دې جګړې بندې کړي او سوله او امنیت دې تامین شي. په افغانستان کې کم لیدل شوي چې ښځې دې د جومات له لارې د هیواد په مهمو مسایلو له هغې ډلې سولې او امنیت خبرې وکړي او خپلې غوښتنې مطرح کړي. په سرپل کې شاوخوا 200 ښځو په داسې حال کې دا زړه وکړ چې دغه ولایت 15 ولسوالۍ د طالبانو له ګواښ سره مخ دي او د کوهستاناتو ولسوالۍ د طالبانو په کنټرول کې ده. دا د دې مهال خبرونه چې تاسو واوریدل. تاسو کولی شئ زموږ نورې خپرونې د نړۍ په هر ګوټ کې په www.talwasa.com باندې واورئ او هم یې ولولئ. زموږ خپرونې روانې دي، له ملتیا مو منندوی یو. د تلوسې راډیو قدرمنو اوریدونکو له تاسو هیله کیږي چې د تلوسې راډیو دا چینل سبسکرایب کړئ او زموږ لخوا د مهمو خبرو او معلوماتو څخه برخمن شئ.